نچاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار ژوند څنګه دی؟ ولا ژوند انډیواله چې رښتیا سي ولا ژوند ډېر په تکلیف دی ولا که یا په کور کې مو وړله درلودله ولا که یا په دوه ته مو ولا که خوږې چای څښلي سرای مې د کریې دی کې بنوي د امیر او د مأمور خبرې نه د باچا نه د وزیر نه د مزدور خبرې هر یو بوي د دست بکار و دل بیار نمونه پخله خبرې کړې د خندا او د سرور خبرې انسانان څه قدر د کاڼو برګو بار په دې شان خوشاله شوې؟ وی خوشحال ما د خوشحالي که د بدن نه ویږي د زوخته ده مو بس ویل ما چې اوس د سیاست د دوکاندار مې اشیا رانیولی نو ورور به نشیان مه وړه ورور سبا پیسې نه چله کولی ورور سبا مې غاړه نه سي ایستولی دا ده دې اوس رښتیا وویل الله دې خیر درکړي. الله دې وزرونه درکړي الله دې وزرونه درکړي الله دې وزرونه درکړي راځي چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه بس خدای جل جلاله الله بدر چې تشته مې وزنه ورکړي درکړي الله بدر دغه نفر چې مې وزنه ورکړي چې تاسو د کومه کوي الله مو وناصوه راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې فکر د انجام او عاقبت مریضان ولا که د درې نفره یو کارت پاتې یو معیوبه شل ګونګی په خبرې نشي کولی د څلورو کالو دي دوه نیم زامن مریضان دي د جمعې په ورځ د تېر جمعه د 2.5 روپۍ مې ورپۍ کمه دوا ولاکه په کړې په دا دوه خوانو 2.5 زره افغانۍ هلته مې پرېښوله راغلم پیسې مې پوره د 2.5 ماشین یې پر داسې کړل محسوس شول 2.5 زره ما په هغې باندې 2.5 زره برابرېږي زه بل شی ولا خرڅوم یې هګۍ نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو مونږ کې بنوي د امیر او د مأمور خبرې نه د باچا نه د وزیر نه د مزدور خبرې هر یو بوي د دست بکار و دل بیار نمونه پخله خبرې کړې د خندا او د سرور خبرې انسانان څه قدر د کاڼو برګو بار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې فکر د انجام او عاقبت واخلو د تیر تاریخ له بدو پیلو نه عبرت واخلو تر ننه پورې چې کوږ بار منزل ته نه دی وړی په دغه لار کې هر قدم په صداقت واخلو د ځان او زړه له بندګۍ څخه انکار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو راځي د پوهې او د علم ګلستان ودان کړو خو نبوي اخلاقو هر وګړی ځان ودان کړو ته دین وطن او د ملت خدمت په ګاډه وکړو د ټولو کور دی د غلوی افغانستان ودان کړو د جهالت په تور تمنو باندې وار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار
بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو پردي حقوق لکه غړپ د اوبو تیر نه کړو د چا هستی د ځان د سره لیوه په څیر نه کړو د هر شهید او هر یتیم د کور پالنه وکړو په روغه ورځ د بدې ورځې یاران هیر نه کړو رنځور ته غېږ ورکړو پوښتنه د نهار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو لکه چې څنګه په نرۍ ستنې څرمن خوږېږي داسې د ژبې په ګزار باندې بدن خوږېږي هر مسلمان د بل وجود همې غمجن وي په غم که د یو سر خوږ و د نورو په ټول تن خوږېږي سره نږدې شو او د زړه تر کلي لار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې خدای ته خپل سرونه په سجده کښېږدو د نفس شیطان په ترجیحاتو باندې پښه کښېږدو راشي د سر د خپل ګریوان په محکمه کې ټیټ کړو ضمیر قاضي کړو وجدان مخ ته آینه کښېږدو په ټولو کړیو ګناهونو استغفار وکړو راځئ چې کار وکړو راځئ چې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو لله الحمد موږ د خوراکي موادو توزیع لرو 60 کسانو ته. هر پکیج 3500 افغانۍ دی. مرسته اجي صاحب محمد شفیق کړې وه. خدای جل جلاله دې د پر ژوند د پر رزق د پر اولادونو باندې د پر مبل باندې برکتونه کښېږدي او الله جل توفیق ورکړي چې د خپلو غریبو هیوادوالو سره کومک او مرسته وکړي. موږ لله الحمد هر پکیج د 3500 افغانۍ دی. تقریبا څو قلمه مواد به 1 2 3 4 5 6 و 8 9 10 11 12 قلمه مواد موږ لله الحمد په دغه 3500 افغانۍ باندې برابر کړي دي. ټوټل مرسته تقریبا 9000 افغانۍ کېږي. ټوټل مرسته نو 60 کسانو ته موږ لله الحمد خوراکي مواد توزیع برابر کړي. موږ هم غریب معیوب مظلوم او بېوسه بې سرپرسته داسې خلک راغوښتي دي چې هغه واقعا مستحق دي او د دې جوګه دی چې موږ سره خدمت او مرسته وکړو. تاسو برنامه را سره وګورئ. برنامه موږ به د څو کسانو سره محدودې خبرې هم ولرو او وروسته به انشاءالله العزیز برنامه ختمو. خو په ور کې د دوی د حال او احوال څخه ځان خبرو او د دوی مشکلات چې کوم دی لري د هغوی ټول موضوعات به انشاءالله العزیز تاسو سره شریک کړو. راځئ ټول باندې غږ کوو چې د خیریه کاروان کې زموږ سره ملګري شي. دا مرسته به د ډېرو خانانو لپاره ډېرو شتمنو لپاره هیڅ نه وي، خو د یوې غریبې کورنۍ لپاره د یو غریب فامیل لپاره د یو مظلوم لپاره به دغه شیان بستا لوی افغانستان او بل به دغه شیان به ډېرو غریبانو ډېرو مظلومانو ډېرو معیوبینو والله په خوب به لیدلي وي. په دې خاطر باندې چې ما ډېر کسان لیدلي ډېرو کسانو سره مې خبرې کړي هغوی وایي چې دغسې جمع شیان 14 قلمه مواد یا 12 قلم مواد یا 10 قلم مواد دا موږ په کلونو باندې هم رانیولي نه دي. نو د داسې غریبو هیوادوالو سره مرسته کول الله تعالی راضي کوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شفاعت مناسب کوي او په ټولنه کې مو مسؤلیت ادا کېږي. راځي چې دا درې سره شان په دې کم مرسته باندې چې یو پکیج مرسته د خلکو سره وکړه الله پاک به زموږ مسؤلیت ادا کړي. دا چې 60 پکیجونه وي نو خدای جل جلاله به زموږ په ژوند او په مال او په فامیل او په اولادونو کې برکتونه کښېږدي.
بارک الله فیکم. نچاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشنه کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو مونږ کې بنوي د امیر او د مأمور خبرې نه د باچا نه د وزیر نه د مزدور خبرې هر یو بوي د دست بکار و دل بیار نمونه پخله خبرې کړې د خندا او د سرور خبرې انسانان څه قدر د کاڼو دوستانو برنامه تر سره خلاص موږ هم خو متاسفانه ځای نه درلود هغه ځای تعمیر خو الحمدلله پرش کړی دی دغه کې ځای نه و چې نور موږ دغه مؤمنان هلته کښېنولي وای نو دغه ځای مو ورته انتخاب کړي انشاءالله العزیز چې دا به مناسبې سایه ده د خیره سره هوا مې یو څه پکښې چلیږي نو دغه حاجي صاحب محترم څو واره تقریبا راغلی و خو مرسته به نه ورسره کېدل یو ورځ مو مشهور کړي دي بس نور مرسته به نه وه خو موږ ورته ویل چې انشاءالله نیسو مو حاجي صاحب محترم ستړي مه شئ څنګه یې ښه یاست بخیر یاست خیریت یې صحت ښه دی څنګه ډنګر یې دا ولې ډنګر یو نو خدای نه دغه کړی د سپېډیز دغه ګډه کلاګي په څه لاګي خرڅو کېږي ډګر د په مخه واخو بیا د مازیګر ماپسې مې د بور پول سیمان پول په مخه واخو دا دې شاګي خرڅو دا دې شاګي په ولا خرڅي دا دې د ورځې څو هګۍ خرڅې نو وخت د دې خرڅي وخت نه خرڅي مریض دا ولا که د درې نفر یو کارت پته یو مایوبه شال ګونګی په خبرې نشي کولای د څلورو کال دي دوه نیم زامن مریضان دي د جمعې په ورځ د تېر جمعه د 2.5 روپۍ مې ورپېد کومه دوا ولاکه په کړې په دا دوه ورکوم 2.5 زره افغانۍ هلته مې پرېښوله راغلم پیسې مې پوره د 2.5 ماشین په داسې کې محسوس شول 2.5 زره ما په هغې باندې 2.5 زره برابري زه بل شی ولا خرڅوم یې هګۍ بل د خدای بیا خدای ماسه وه بل سړی ولاکه لرم چې دا یو دوی کور ته راوړي یوازې زه یم یوازې نه تنه اولاد یې نه تنه ولاکه یو کم دی سړی چې نه مني ریسال یې کوم بیا مې بوته د حکیم صاحب اډې ته 510 هلته واستلې بیا مې دلته دختر یې چاره وشو ویل جمیل هغه بودو هغه ته ورلمه 400 هغه واستلې بیا مې 80 روپۍ د ټکسي ته ورکړلې د رخصتۍ ته چې هغه مې بېرته مؤمن ورساوي په غېږ کې مې راوړي مرکوره توره بوړه کې په اخري مجلس په اثر کې دی لا دغه مشکلاتونه لرو موږ خواري دغه هګۍ دي مؤمنان هلته سیرنال چلاند وه څرالم په شتاک مې 1800 روپۍ اوس ورځ ماسوي سړی د ټول ځواب نه کېږي هغه 2.5 زره شو رالم په شتاک مې دغه 1800 روپۍ خرڅ کړی پور مې کړی ما انشاءالله خدای مهربان در بیا کوم ور مې ویل کشنیان هغه سیرنان ته پراته وه زه چې ورتلم سیرنان خلاص شوي وه باندې مې کشنیان موټر زرین زر واچول ځای مې وستله په بل شي کې مې ول په وله کاشي وکړي بیا د لاس په ګاډۍ کې دا شتاب ته بېرته مې لاس په ګاډۍ کې بوتله کور ته و دا مشکلات لرم دا بیا یو نه مني راځي ویو په دې شان خوشحاله شوې وی خوشحال ما جو کم د خوشحالي کې د بدن نه ریږي زوخته د تیمو بس ویل مال چې و دې سیاسي دکاندار نه شاده رانیولای نو به اورود بن شان مولا اورود سبا پیسې نه چا کولای اورود سبا مغړ نه سي سوالای دا د دې وځ ستو ویل ما دا دغه نقطه په امر او مهرباني چې باندې وسو دا غدي لا اله الا الله باندې دا حاجي صاحب محمد شفیق مرسته او دعاګانې ورته الله دې خو خراب یا الله دې اسلام آباد کې پروردګار دې آباد ته سړي غو نه غو د خوري او د ظالم د چپلاخ او د کافر د چپلاخ دی الله وباسي چې نشي ورته محتاج نه ورته پام شي نه ورته دغه الله دې خیر درک سلام الله دې وزن درکې الله دې وزن درکې الله دې وزن درکې الله پاک دې امين السلام عليكم ستړي مې څنګه یې مولا دې څنګه یې بخیر است صحت ښه دي ته څنګه ژوند څنګه دی ولا ژوند انډیواله چې شاسي ولا ژوند ډېر په تکلیف دی ولا که یا په کور کې مو وړله درلودله ولا که په دوا ته مو ولا که خوږې چای څښلي سرای مې د کریه دی نه کریه برابرېږي په کور کې په زوخت بدن مریضان ته پراته دي ولا کې د ډاکټر پیسې لرم ولا کې د کریه لرم د لاس ګاډۍ مې د سرخې پښې کې خرڅوم داسې وخت راغلی دی چې د اصلاح مې نه دی کړی د ورځې 25 افغانۍ 10 افغانۍ 20 افغانۍ دغه مې دوکانداري دی دغه مې ژوند زندګي د بل په کریه کې پروت یم په کریه اریان پاتې یم
الله عز وجل دې تا ته اجر درکړي. څو اولادونه دي جي؟ 2 اولاده مې دي. 2 اولاده دي. اوکې. داسې ورځې شپې راغلې ستاسو په کور کې چې هېڅ شی هم نه وي؟ داسې ورځې څه کوي په میاشتو داسې ورځې راسي څه شوي نه دي چې په کور کې بوچه ډوډۍ ملا نه ده دغه ژوند چې تېرېږي نه دا کله کله دې ځوروي زه زیرېدل 40 ساعته پکې په زیرېدو کې یم چې دا خلک ویني یو ښه موټر لري یا ښه دوکانونه لري خامخا نو هغوی د چا زړه درد کوي چې پروردګار دا جم بنده دی موږ جم بنده یو هغه یې په وریجو غوښ په چرچو کې پورته کړی دی موږ د فقر په ډوډۍ نه مړېږو خو یو شی بیا زه تاسو ته زیری در کوم ټولو ته وایي قیامت په ورځ باندې به غریب خلک نه ځي دا 500 کاله مخکې تر شتمنو خلکو جنت ته ځي ځکه حساب کتاب نه لري حساب کتاب یې لږ دی حساب کتاب 500 کاله مخکې به ته ځې جنت ته ځي موږ ته ټول غریبان یو ټول به جنت ته ځو بس الله دې ته خیر دا مرسته یې واجب سب کړی دعاګانې ورته کوم خدای پاک چې نه خوري خدای پاک چې د هرې بلا را وساتي امین که د ټولو مؤمنان الله دې خیر برکت سلامت شي موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېره اړتیا ده جزاکم الله خیر یو خو زموږ مجرد ځوان دی نه دی دغه دی دلته راسه دا نه خطرناکه سړی یو خو د ورځې تقریبا یو 1500 جنجالونه موږ د سره کوو په دې خاطر چې ستړی کړي مو دي برمه پیدا که غریب خلک پیدا که سروې وکړه که درته وایم چې شپه ورځ کار کوي واقعا نه کوي موږ به دا به بیخي کومک موږ ستاسو نیت خو الله ته معلوم دی چې کومک وکړو خو دا چې د ټولو غریبو هیوادوالو سره د کومک او مرسته کړې ده په هر څه کې پیدا کړې ده د ښار په اطرافو کې په ولسوالیو کې دا اوس تقریبا 2 برمې فی الحال شروع دي دا پیدا کړي دي مساجد مدارس مکاتب او غریبان معیوبین مظلومان کونډې او یتیمان دا چې دی پیدا کړي نو موږ تاسو به د واده کومک سره وکړو د واده ډېر نږدې دی نو خونه جوړېدل غواړي یو څه مصرف کول غواړي د واده مصرف دی او کور کول دی نو د واده کې م که چا غوښتله چې کومک او مرسته ورسره وکړي نو ده سره به ده ته به تحفه ورکړو دا زموږ او ستاسو سره دی دومره ستړی دی دومره په تکلیف دی که ما پیسې درلودلی او ما دومره وس درلودی الله پاک شاهد و چې ما به ټولې پیسې درته ورکولې وی تاسو ته مې بیخي ویل نه دا چې زموږ هم وس نشته فقط په موږ به دغه یو پیغام یې د تاسو م رسولی دی او ده سره به کومک وکړي او دی چې دا واده وکړي د خیره سره بله به زه هم ډېر منظم سي ډېر به برابر سي تر هغه وخته پورې چې دلې د خیره سره جزاکم الله خیره السلام علیکم ستاسو کور چیرې دی دلته د مرینه پرشپورت کې د نورزو په کوڅه کې دی د نورزو په کوڅه کې تاسو په کور کې پیسې درلودلې پیسې د کومې دی وروره داسې دی چې موږ اوس د سره کیسه درته وکړو که داسې لنډه کیسه درته داسې لنډه کیسه داسې لاس 11 کاسه په کور کې دی زه خپله د 70 کاته نږدې شوی یم نیمې سترګې کار کوي نیمې بدن کار کوي په ګاډي کې مې تخته ایښی دی دا بسکوټ دا شیان خرڅومه ماښام یو ګوله وچله برابر شي یو هلک د 8 کاله لرم هغه د مجبوري دپاره د نانوایي په نانوایي کې مې درولي دي ماښام 15 ډوډۍ راوړي نو اوس موږ هر خدای ستا انډیوال هم راغی زما سرای هم وکتې دغه د بل سرای دی بس د هغه مې ګزاره ده
بس الله جل جلاله یې تا ته اجر درکړي. دا مرسته یې واجب صاحب، زه حاجي صاحب ته دا زیری ورکوم، یعنې واقعا نم د حاجي صاحب غیرت و مېړانې ته، دغه جاڼۍ غیرت و مېړانې ته دې ټولو ته باید موږ په اصطلاح باندې سلامي وکړو. په دې خاطر باندې چې نن که دا زه په دې مطمئن یم چې تاسو په تکلیف باندې پیسې پیدا کوئ، په دې هم مطمئن یم چې تاسو په زحمت کالي شپه او ورځ هم پر ځان یې وکړې او د دې خلکو سره کومک او مرسته به تاسو کوئ. خو دا مرسته نن چې د یو غریب او سرګردان لالهانده څهره کې دغه مسکا یو څوک ویني، دا واقعا یو عجیب سکون لري. خدای دې تاسو افغانستان ته راولي او ځکه ان شاء الله العزیز موږ ټیم او موږ ژوندي وو، موږ به دغه د غریب په شونډو کې دغه مسکا د دې دغه ورین تندی د مرستې په وخت باندې موږ په تاسو باندې خدای تعالی هم مه خرابوه. زه د سیمانه پر پله کې وم، دغه سته چنډیوال راغی، زه راته ناست وم، دا سترګې مې کار نه کوي چې ما دا سړک ته ګاډي وارګه ما څه چپه کېږي. دغه یو څوک چې بې غیرته نه یم چې اوس لاس وبل ته ونیسم، په دغه رقم پیدا سي. خدای دې اجر درکړي. وایي خدای تعالی جل جلاله مو مه خرابوه. دغه یو دعا والله عرش لړزوي. خدای تعالی دې جنت درکړي، دنیا خو ته الله تعالی جنت فردوس نصیب کړي. امین. که الله دې خیر درکړي. سلامت خیر اوسئ. یو شی زه باید یادونه وکړم دوستانو، دغه حاجي صاحب محترم چې دی 7 کاله کېږي د دغه حاجي صاحب مژور د بل په کور باندې ناسته ده. ټول کارونه یې کړي دي، موږ خو د کیمره کې د چا مخ نه راولو، ټول کارونه یې کړي دي، نو فقط هغه څه چې پاته دی هغه به ورته وایو. 7 کاله تقریبا کېږي چې د دغه حاجي صاحب مژور د بل په کور باندې ناسته ده. نو دا چې پر یو چا باندې دغه حالت دغه زحمت راځي، نو دی یو ځای زه په خبر یم، زه یې وینم زموږ د دفتر سره نږدې د هلته یو ځای اشپز دی، نو په هغه باندې پیسې بس پیدا کوي او کور به چلی، دغسې یو رقم په زحمت او په تکلیف. خو د واده او د دې شیانو څخه هم چاره نشته، باید یو څوک چې ځوان سي باید هغه بچی او اولاد هغه واده وکړي. نو د کوزده ورته کړې ده تقریبا 2 کلونه کېږي. نو پر تاسو ټولو مې غږ دی که هر څوک د دغه حاجي صاحب محترم سره کومک او مرسته د دغه واده په برخه کې کوي، الله به اجر ورکړي. راځئ د یو مسلمان کور جوړ کړو، چې د یو مسلمان کور جوړ کړي الله به زموږ کورونه جوړ کړي، الله پاک به موږ ته کامیابي راولي، الله به زموږ څخه راضي سي. د دنیا هغسې هم تېره ده، والله 3 ورځې ژوند دی، پرون تېر دی، نن واقعي و، سبا لمر والله اعلم چې پر موږ به راوخېږي که نه. ته ښه یې حاجي صاحب؟ صحت ښه دی؟ کارونه بخیر دي؟ صحت ښه دی؟ څه شي کم دي، څه شي پاتې دي د واده د راته ووایه چې موږ دوستانو ته که چا کومک وکړي، که چا مرسته وکړي. څه درته وایم فیصل، تا ته معلومېږي ما بعد ته ښه خبر یم. و زه ښه خبر یم، ته چې دوستانو ته وایه. 19 کاسې یې په کور کې 6,000 مو تنخواه ده، زه باید هغه مؤمنان په وزر کړم، نور مو هېڅ لاسرسی نه کېږي، یوازې یم زه. یوازې دغه بچی د اولاد واده کیسه څومره پیسې پاتې دي، کور یې وکتا کړی دی، پور دی، واده مصرف دی، څه شي دی؟ پورونه مې ورته کړي دي. ښه څو پیسې پاتې دي چې اوس ته واده ورشې باندې کې؟ تقریبا 40,000 افغانو ته مې ضرورت دی. 40,000 افغانو ته؟ 40,000 افغانۍ موږ در پیدا کړو. 40,000 افغانۍ در پیدا کړو، ته واده کولی شې؟ هغه زه به داستان ته 50,000 افغانۍ ور پیدا کړو، که هر چا د خیره سره 50,000 افغانۍ دې ته پیدا کړي. او یو تر ټولو بله دغه هم ده، دا د یو چا کور چې جوړ شي او د یو چا په واده کې چې څوک مصرف وکړي او د یو چا سره د الله په خاطر باندې مرسته وکړي، نو د یو چا دا یو الله ته معلوم دی چې څومره ثواب او اجر لري. دغه حاجي صاحب محترم د بچي سره چې چا کومک وکړي، د هغه د بچي کور یې جوړ کړي، دا واقعا ډېر تشویش لري، ډېر زحمت لري. زه چې د یو چا په کور کې دا موږ ته تجربه سوې هم ده، د یو چا د کور ښځه چې د بل پر کور باندې ناست دی، واقعا ډېر زور غواړي. خو رب جل جلاله دې ټوله مشکلات حل و فصل کړي. السلام علیکم. جانې ستړی مه سې، څنګه یې؟ ښه صحت مو ښه دی؟ زه خو چې مدرسې ته راتللم چې کله دا داخل شولم جانې وژړل، وایي والله که په کور کې څه شي لا شته؟ هیڅ شی په دې کور کې یوه کڅوړه مکروني چې په کور کې زوی مې د مزدورۍ کار کوي، روزانه دغه ځای راوړي وه، هغه نه غوړي وه نه شی بانجان یې سپین کړي وه، لمر ته پراته وه، په والله بالله که چا رزق لټولی دی هېڅ شی په کور 5 ډوډۍ مې د نانوۍ ته ورغلم، 5 ډوډۍ ماته د ورځې سړی راکوه چې زه د کوشتان سره وړم. اوس سمه ده ښه، په 3 دوکانونو ته ورغلم، ما یوه ډبه غوړي په پور راکړي، واره زه پیسې در پیدا کوم، والله جانې موږ په پور نه ورکوو چاته. یو ځای مې دی هغه راسه جلا دی، دا یو ځای مې دی که روزانه پیدا شو ورځي که نه روزانه نه وي، اینه که دغه هم دی سره عملي هم دی، والا کور کې وچه نارګه ده ناست
هغه مریضي ده چې د یوه ګولۍ پیکټ پیسې وس ولاکه لرم په ګډه کور کې یو خدای د دغه یوه لسک ډېره راپرې بلا کړي چې په زه به په ګډه کور کې لرم بس خدای جل جلاله الله به دا دې تشته مې وزونه درکړي الله به دا دغه نه پاتې مې وزونه ورکړي چې ته صدقه کومه کوي الله مو ونازوه امين کې الله پاک تاسو ته زړه استغفار جنې ته شه تم دعاګانې کوه دغه ایسر چې کومه کې کړې دي سم خای مکریا هغه خدای ته وربش په ما ګلاس ولې دم ځای کړو ګډه راوړي ته یو ګلاس غوړي دم سای کراولې خدای ورشتیا کې شی لا پکور کړل اواز دا ټول شانس تاج الله خدای تعالی مو وزنه وته الله تعالی دې اجيان امين کې ټول طيب الله لا دعاګانې کوه جنې ته سم عزت او دوستانو یادونه باید وکم چې دغه کس غیر حاضر دی راغلی نه دی موږ چې په سروې کې اخیستی نو والله عالم چې څه مشکل به کني غریبان خو دومره زیات چې فقط ورته وایي د سهار دی پر 8 بجې راغلی خو موږ ان شاء الله العزیز دغه کس په کفایت خپل زنګ ورته وي هغه وخت چې موږ د لپاره د کور د ځای کتلې دي سروې مو کړې ده هغه کس ته ان شاء الله العزیز هم دغه مرسته راسي شي نو الحمدلله ټول هغه مؤمنان چې موږ غوښتي موږ سره کومه مرسته کړې ده هغه به وي یو یادونه باید هم وکړو موږ د ژمنه کوو او دا مو د الله عز وجل سره وعده ده چې زموږ په ذهن او په فکر باندې څوک مستحق راځي هغوی ته به ستاسو مرسته رسوو الله پاک دومره مکلف کړي چې زموږ وس او توان وي او هغه مرسته کوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله عز وجل موږ تر خپله وسه پورې مکلف کړي چې سره مخلاص داسې ډېر شته والله نن موږ د همدغه ځای څخه چې په اصلاح زموږ په ذهن او فکر باندې مستحق نه و تر 2 سروې وروسته چې موږ اوله سروې کړې 15 کسه جواب کړي دي یعنی هدف دا دی چې تر غریب او تر مظلوم او تر بېوسه خلکو پورې به دا مرستې رسېږي دا مو د الله عز وجل سره ژمنه ده د قیامت په ورځ باندې به دغه مرستې زموږ لپاره د مغفرت دلیل وي بارک الله فیکم دا و د محترم مرسته تر بلې برنامې ستاسو نه چوپل تر راځو پر لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته نچاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشن کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو مونږ بنوي د امیر او د مأمور خبرې نه د باچا نه د وزیر نه د مزدور خبرې هر یو بوي د دست بکار و دل بیار نمونه پخله خبرې کړې د خندا او د سرور خبرې انسانان څه قدر د کاڼو برګو بار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشن کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې فکر د انجام او عاقبت واخلو د تیر تاریخ لبدو پایلو نه عبرت واخلو تر نن پوری چا کوش بار منزل تنه دی وړی په دا غلار کې هر قدم په صداقت واخلو ته ځان او زړه بندګۍ څخه انکار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو ګلان بشن کړو بیا به تمه د بهار وکړو راځي چې کار وکړو راځي چې کار وکړو راځي د پوهې او د علم ګلستان ودان کړو خو نه به اخلاق هر وګړی ځان ودان کړو ته دین وطن او د ملت خدمت په ګاډه وکړو د ټول